د سویلي افریقا په شل اوریزه سیالیو کې تیره شپه افغان لوبغاړي رحمن الله ګربز بهترینه توپ وهنه وکړه. دغه لوبه چې د ډربن سوپر جاینټس او پریټوریا کیپیټلز ترمنځ ترسره شوه پکې لومړی توپ وهنه د ډربن لوبډلې وکړه. د ډربن لخوا ویل جیک او رحمن الله ګربز ښه پیل وکړ او په ټاکلو 10 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 209 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته 210 منډې هدف ورکړ. د ډربن سوپر جاینټس لخوا رحمن الله ګربز په 43 توپونو د 7 شپږیزو او 3 څلوریزو پر مټ تر نورو لوبغاړو زیاتې 9 اتیا منډې وکړې. د پریټوریا لوبډلې که څه هم زیاته هڅه وکړه چې دغه هدف پوره کړي خو بریالي نشول او یوازې په 2 منډو یې لوبه وبایلله. د یادې لوبډلې لخوا یوازې کین ویلیمسن تر نورو لوبغاړو زیاتې 15 منډې جوړې کړې خو د دغه لوبډلې په ګټه افغان لوبغاړو نوین الحق په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې او یوه وکټ یې ترلاسه کړه خو نور احمد لکنډوال بیا په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول.